سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، څو ورځې مخکې یو ورور کمنټ کړی و چې ما د وفي مکتب یو ځلې مس کړی دی، بیا راته سوسیال دومانو که اوس دویم ځلې راته وفي مکتب راغلی دی، او که چیرې زه بیا د وفي مکتب مس کم نو دا به څنګه وي. ملګرو، که چیرې یو کس د وفي مکتب یو ځلې مس کړي، یعنی ورنشي بغیر د کومې وجې نه، او دته بیا وفي مکتب راولېږي او دی بغیر بیا د کم دلیل نه د کم وجې نه، هغه هم داسې وجه چې قابل قبوله وي، کم ثبوت ته ولري، د هغې نه ته وفي مکتب مس کوې نو دا ستا دپاره مشکل جوړولی شي. او که چیرې تا ته بیا وفي مکتب بالکل نه رالیږي نو ستا دپاره بیا دا لوی یو جنجال دی، ځکه ستا په راتلونکي چې څومره اداري کارونه دي، ستا هغه کارونه چې کوم د اداراتو پورې تړلي، تا نه به د وفي مکتب د قانون درس د دې سرټیفیکیټونه غواړي. دا ډیر زیات مهم دي، لکه څرنګه چې په نوي قانون کې د نوي قانون کوم ډراپ دلته په د وزیر داخله وبخښئ وزیر داخله په پارلمان کې پیش کړی و، هغې کې دا خبره راغلې ده چې دې نه بعد هر کله یو کس دوی غواړي چې په دې قانون کې دا راولي چې هر کله یو کس غواړي خپل کاخت سجوغ نوی کړي، دوی باید کم سے کم د فرانسوي یو لیول ژبه زده وي، هغه وښیي. نو که چیرې تاسو د وفي مکتب وای نو تاسو یو لیول ژبه ویلې، تاسو یو لیول سرټیفیکیټ درکوي. نو دغه لیول لا تر اوسه په دې قانون کې نه دی معلوم، خو زما د خبرې مطلب دا دی چې تاسو سره به کم سے کم هغه د وفي مکتب تاسو ویلی، تاسو قانون درس ویلی، تاسو سره به یو سرټیفیکیټ یو ثبوت تاسو سره راتللی شي. بل دې نه علاوه دا چې نور ستاسو کوم د اداراتو پورې کوم تړلي کارونه دي کې ستاسو د وفي مکتب ډیر زیات غټ رول دی، د قانون درس او د وفي مکتب. نو تاسو له زما دا هیله ده چې کوشش وکړئ په هیڅ صورت د قانون درس او د وفي درس مه مس کوئ. که هر څومره تاسو مشکل ولرئ، کوشش وکړئ چې د وفي مکتب ووایئ، د قانون درس مس نه کوئ. که چیرې تاسو کار کوئ، کار دپاره تاسو خپله کونتخه واخلئ، وفي ته ورشئ، تاسو ته به د شنبې په ورځ، یعنې په کومه ورځ چې تاسو وغواړئ په هغه ورځ، په کومه ورځ تاسو د کار رخصتي، تاسو کولی شئ په هغه ورځ د وفي مکتب یا د قانون درس واخلئ. وبخښئ د وفي مکتب خاص کر تاسو په هغه ورځ اخیستلی شئ. یعنی دومره اساني چې تاسو ته دوی درکوي، دې مطلب دا دی چې دا ډېر زیات مهم دی، باید دا تاسو په هر صورت کې ووایئ. حتی که کار هم کوئ بیا هم تاسو باید د وفي مکتب ووایئ. نو زما دغه ورور ته او نورو ملګرو ته ټولو ته دغه وینا ده چې تاسو کوشش وکړئ په هیڅ صورت بغیر د کوم داسې غټې وجې تاسو باید وفي مکتب مس نه کوئ.